ګرانو ملګرو چیرته چې موږ اوسیږو یا هم هر هغه څه چې زموږ چاپېر شتون لري د چاپېریال یا محیط په نوم یادیږي، کوم ته چې په انګلیسي ژبه کې انوایرمنټ ویل کیږي. دغه چاپېریال عبارت دی له اوبو، هوا، خاوره، تیږې، انسانان، حیوانات، نباتات، مرغان او حتی په سترګو نه لیدل کېدونکي مایکرو ارګانیزمونو څخه. نو په لنډ ډول ویلی شو چې په چاپېریال کې دوه ډوله شیان شتون لري. اول ژوندي اجسام یا living things، دوهم غیر ژوندي اجسام یا non living things. نو دا پوښتنه پیدا کیږي چې ولې مو د چاپېریال جوړونکي اجزا په دوه برخو ویشل، یا د ژوندي او غیر ژوندي اجسامو ترمنځ توپیر څه شی دی؟ که مو پام وي که چیرې کله مو دا پوښتنه تر غوږونو شوې وي نو دا لاندې عام ځوابونه به مو هم تر غوږونو شوي وي، لکه ژوندي اجسام خوراک کوي، غیر ژوندي خوراک نه کوي، ژوندي څښاک کوي، غیر ژوندي څښاک نه کوي، ژوندي ساه اخلي، غټیږي، حرکت کوي، بچي زیږوي او داسې نور ګڼ شمېر جوابونه به مو اورېدلي وي. که څه هم دا ځوابونه تر یو حده سم دي، خو نن به زه تاسو له یو داسې ځواب سره اشنا کړم کوم چې په علمي ډګر کې منل شوی او په ثبوت رسېدلی دی. نو راځئ بې له ځنډه او وخت ضایع کولو څخه د ځواب خواته ځو. ګرانو ملګرو، د ژوندي او غیر ژوندي اجسامو ترمنځ شپږ اساسي توپیرونه شتون لري چې عبارت دي له اول استقلاب یا میټابولیزم، دوهم وده یا گروت، دریم نمو یا ډیفرنشیشن، څلورم عکس العمل یا ریسپانسیونس، پنځم خوځښت یا موومنټ، شپږم د څیر تولید یا ریپروډکشن. راځئ چې اوس هر یو په لاندې ډول تشریح کړو. ملګرو دا هم باید په یاد ولرو چې دغه شپږ توپیرونه دا د بیسیک لایف پروسیسز په نامه باندې هم یادېږي، یعنی د ژوند بنسټیز دورانونه، یعنی دا هغه دورانونه دي، هغه مراحل او هغه کارونه دي چې د کوم په شتون کې ژوندي جسم ته موږ ژوندی ویلی شو. راځئ چې اوس هر یو په لنډ ډول تشریح کړو. اول میټابولیزم. ټول کیمیاوي تعاملات چې د بدن په داخل کې ترسره کیږي د میټابولیزم په نوم یادیږي او دا دوه پړاوونه لري. اول کیټابولیزم یا تخریبي میټابولیزم چې غټ مالیکولونه په کوچنیو توکو باندې بدلوي، یعنی مثال په ډول پروټین په امینو اسیډونو باندې بدلوي. او بل یې انابولیزم یا تعمیري میټابولیزم دی کوم چې کوچني توکي په غټو مالیکولونو بدلوي، لکه امینو اسیډونه په پروټینونو بدلوي، لکه د هاضمې سیستم په خوراک کې شتون لرونکي پروټینونه په امینو اسیډونو بدلوي، او بیا د امینو اسیډونه په انابولیزم کې بیا په نورو او اړینو پروټینونو بدلیږي کوم چې بیا د بدن مختلف غړي جوړوي، لکه عضلات، هډوکي او داسې نور. دویم عکس العمل یا ریسپانسیونس. د داخلي او خارجي بدلونونو درک کول او د هغوی مقابل کې ځواب ښودل د عکس العمل په نامه یادېږي، لکه د غږیزې سرچینې په طرف د سر اړول، د بدن د تودوخې بدلون. همدارنګه د بدن داخل کې هم ځینې حجرات د محیطي بدلون په وړاندې ځواب وایي، لکه نرو سیلز یا عصبي حجرات د کیمیاوي سیګنل یا عصبي امپلس په جوړولو سره چې د اکشن پوټنشل په نوم یادېږي ځواب وایي، او عضلات د غونجېدو یا تقلص یا کنټرکشن په واسطه ځواب وایي چې د حرکت لامل ګرځي. درې خوځښت یا موومنټ، چې دا د ټول بدن یا د یو غړي یا د یوې حجرې او یا هم د حجرې په داخل کې د کوچني جوړښتونو د خوځښت څخه عبارت دی، لکه د مزل یا تګ پر وخت د پښو حرکت د ټول بدن د حرکت لامل ګرځي. د غوړ خوراک څخه وروسته د صفراوي کڅوړې یا ګال بلیډر تقلص او بایل یا صفرا لیږدول کولمو ته، یا د یو نسج د تخریب یا میکروبي کېدو په صورت کې له وینې څخه د سپینو حجراتو یعنی WBC تلل اغیزمن نسج ته، او یا هم د حجرې په داخل کې د خپلې دندې د ترسره کولو لپاره د ځینو جوړښتونو حرکت. څلور وده یا گروت.
د بدن په جسامت کې غټوالی یا زیاتوالی راتلل چې کیدای شي دا د حجراتو د جسامت د زیاتوالي له کبله وي یا د حجراتو د تعداد د زیاتوالي له کبله وي یا کیدای شي د دې دواړو مجموعه وي او یا هم کله کله د حجراتو ترمنځ د ځینو نورو موادو د جمع کېدو له کبله وي لکه د هډوکي د حجراتو ترمنځ د منرالونو جمع کېدل چې د هډوکي د اوږدوالي او پلنوالي د زیاتوالي لامل ګرځي. 5. ډیفرنشیشن یا نمو. له غیر ځانګړي حالت څخه ځانګړي حالت ته د حجراتو اوښتل مطلب هره حجره د یو ځانګړي وخت او پړاوونو څخه وروسته د خپلې مورنۍ حجرې څخه په بڼه او وظیفه کې بدلون پیدا کوي لکه د وینې سره حجرات او مختلف WBC یا سپین حجرات ټول د هډوکي په مغزو کې د یو ډول غیر ځانګړي شوي مورنۍ حجراتو څخه لاسته راځي خو د وخت په تېرېدو سره د دې حجراتو په شکل او وظیفو کې توپیر او فرق را پیدا کیږي یا هم د یو بوټي ګل یا میوه نیول یا هم د القاح شوي هګۍ یا اوویوم څخه په ایمبریو او بیا په ماشوم باندې یا هم د هلک یا جنۍ په بدن کې د بلوغت بدلون نه راتلل. 6. ریپروډکشن یا د څیر تولید. دلته هم دوه خبرې دي. اول د یو نسج د غټوالي جوړونې او یا هم د شته حجراتو د ځای نیونې یا ځای‌نشین کېدلو لپاره د نوو حجراتو تولیدول. دوهم د نسل د بقا لپاره د څیر یا د اولاد زېږول چې د نوو حجراتو تولید د هګۍ یعنې اوویوم له القاح څخه او د ژوند تر پایه پورې دوام لري خو د بچو زېږولو وړتیا وروسته له څه مودې یعنې بلوغت ته د رسېدنې څخه پیل کیږي او دا هم باید په یاد ولرو چې د نورو حجراتو د تولید ځانګړتیا هم له یو نسل څخه بل نسل ته د سپرم په واسطه د هګۍ یا اوویوم د القاح په مرسته لیږدول کیږي. نو ملګرو دا د ژوندیو غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ شپږ خاص ځانګړي اساسي توپیرونه. هیله ده چې نو ویډیو مو خوښه شوي وي او ګټه مو ترې اخیستې وي. نو ملګرو که تر دې دمه مو چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او هم یې له ملګرو سره شریک کړئ. نو په پاک الله سپارم د الله په امان.